د ټول کال بهترینې افضلترینې او غوره 10 ورځې الحمدلله بیا راورسېدې. دا کومو ورځو کې چې موږ تاسو قرار لرو دا له لوی اختر نه وړاندې 10 ورځې دي. دا هغه بهترینې ورځې دي چې داسې ورځې په سرو کال کې هم نشته ده، په ټول کال کې هم نشته ده. دا هغه ورځې دي چې الله جل جلاله ورباندې په سورة الفجر کې قسم خوړلی، او الله جل جلاله په عادي شیانو باندې قسم نه خوري. دا په دې معنا ده، دا په دې دلیل ده چې دا ورځې خاص ارزښت لري، خاص اهمیت لري، نو ځکه الله جل جلاله په قرآن شریف کې هم ذکر کړي دي. او نبی علیه الصلاة والسلام هم په یو حدیث کې فرمایلی دی چې بخاري روایت کړی ده، وایي ما من ایام داسې ورځې نشته ده چې الله جل جلاله ته دې نیک عمل په هغه کې دومره خوښ وي، دومره ارزښت دې ولري لکه په دغو 10 ورځو کې. یعنی په دې 10 ورځو کې چې الله جل جلاله ته ستاسې نیک عملونه څومره غوره دي، څومره خوښ دي، هغه بالکل په دې ټول کال کې هم بیا داسې ورځې نه راځي. په دې ټول کال کې هم بیا دومره ستاسې دا نیک عملونه الله جل جلاله ته خوښ نه دي لکه په دغو 10 ورځو کې. موږ تاسو ته پکار دی چې په دغو 10 ورځو کې لکه څنګه چې زموږ ستاسو میلیوناو په لکاو ورونه او خویندې نیک عملونه کوي، موږ تاسو یې هم وکړو. دا 10 ورځې ولې خاص ارزښت لري؟ ځکه مسلمانان په ټوله دنیا کې چې څومره د الله جل جلاله عبادت کوي که نه، هغه په کال کې په دا ټول کال کې هم نشي کولی. وجه دا ده چې په دې کې تاسو هر رقم عبادت د الله جل جلاله کولی شي، که زکات ده، که روژه ده، که حج ده، که عمره ده، که دعاګانې دي، او که قربانیانې دي، وغیره وغیره. د همدې وجې نه صحابه کرام چې کله به دغه 10 ورځې راورسېدلې نو دوی به راووتل، حتی بازارونو ته به راووتل او د الله جل جلاله دغه لوی ذکر به کاو، الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد. دا نورو خلکو به هم واورېدل او په زور باندې به ټولو خلکو د الله جل جلاله یاد کاو. دا به ټولو خلکو ته ښکاره شوه چې دا ورځې څومره بابرکته، څومره د فضیلت نه ډکې او څومره مهمې ورځې دي. نو دا د الله جل جلاله خاص یو فضل ده په موږ او تاسو باندې، یو لوی احسان ده چې الحمدلله موږ او تاسو ته الله جل جلاله فرصت راکړی ده. داسې فرصتونه یې په سرو کال کې برابر کړي دي چې موږ خپل عملونه زیات کو، موږ خپل عبادتونه زیات کو، او موږ انشاءالله د الله جل جلاله رضامندي ته ځانونه ورسو. د ځان لپاره کافي توښه ولرو انشاءالله، د خپل آخرت لپاره او د خپلو عملنامې لپاره او د خپل د تله د میزان لپاره. نو د ټولو ورونو څخه چې په هر ځای کې او خویندو څخه دغه هیله ده او دغه ارزو ده چې انشاءالله څومره هم تاسو کولی شئ په دغو 10 ورځو کې عبادتونه وکړئ، د قرباني لپاره امادګیانې ونیسئ، خپل نیتونه بیا بیا پاک کړئ، ټول عملونه د الله د رضا لپاره وګرځوئ. په دې 10 ورځو کې د الله جل جلاله یاد وکړئ، څومره هم چې تاسو کولی شئ د الله جل جلاله یاد وکړئ، یعنی ذکر وکړئ، سبحان الله، الحمدلله، الله اکبر، لا اله الا الله. دا ټول عملونه د الله جل جلاله ته خاص ارزښت لري. په دې ورځو کې په نبی علیه الصلاة والسلام باندې درود ووایئ، نفلونه وکئ، کله چا وسه کېږي روژې ونیسئ د خپل وس مطابق، صدقې ورکئ. دا ورځې سعادي ورځې نه دي، دا د الله جل جلاله له طرفه خاصه یوه ځانګړې تحفه ده چې موږ تاسو ته یې راکړې ده. نو په دغو 10 ورځو کې باید موږ تاسو حتی الوس انشاءالله کوشش وکړو چې نسبت له نورو ورځو نه په دغو ورځو کې خپل نیک عملونه څه نه څه اضافه کړو. الله جل جلاله اول ماته او بیا تاسو ټولو ته توفیق درکړي چې انشاءالله په دغو 10 ورځو کې د خپل وس مطابق ډیر نیک عملونه وکړئ.